السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تر دې د روغ جوړ او د صحت په جامو کې اوسیږئ. د تیر لوست کورنۍ دنده مو هم په پوره دقت سره اجرا کړي وي او تیر لوست مو هم په پوره دقت سره لوستی وي. د نوي لوست لپاره هم تاسو پوره چمتوالی ولرئ. ګرانو زده کوونکو، تیر لوست مو څه شی و؟ آفرین. ګرانو زده کوونکو، تیر لوست مو عضوي مرکباتو کې وظیفوي ګروپونه او د هغوی ډولونه وو. ښه ګرانو زده کوونکو، تیر لوست کې د اکسیجن څو قسمه وظیفوي ګروپونه ولوستل؟ آفرین. ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن لرونکي 6 وظیفوي ګروپونه مو ولوستل چې یو یې الکول، بل یې ایتر، الدهاید، کیتون، عضوي تیزابونه او د استرو وظیفوي ګروپونه مو ولوستل. مثالونه مو هم ولیکل او همدارنګه عمومي فرمولونه مو هم تاسو ته ولیکل. ښه ګرانو زده کوونکو، د تیر لوست لومړنی مرکب چې عضوي وظیفوي اکسیجن لرونکی ګروپ لري الکول و، چې الکول عمومي فرمول R = OH و او وظیفوي ګروپ یې OH و. او د همدارنګه موږ داسې ایترو وظیفوي ګروپ ولوستو چې عضوي وظیفوي ګروپ یې O یا تنها اکسیجن اتم څخه لاسته راغلی و. د الدهاید وظیفوي ګروپ له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه لاسته راغلی و. د کیتون وظیفوي ګروپ له کاربن او اکسیجن څخه لاسته راغلی و. او د عضوي تیزابونو وظیفوي ګروپ چې د کاربونیل او هایدروکسیل له دواړو ګروپونو یو ځایوالي څخه کاربوکسیل ګروپ لاسته راغلی و. او همدارنګه د استرو وظیفوي ګروپ چې د کاربونیل او ایترو له وظیفوي ګروپ څخه لاسته راغلی و. دا مو ټول انشاءالله چې زده کړي دي. آفرین، ډېر ښه. ښه ګرانو زده کوونکو، نن ورځې په لوست باندې شروع کوو په دې هیله چې تاسو خپل کتاب، قلم او کتابچه له ځان سره ولرئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د نهم ټولګي کیمیا مضمون 3 صفر کې د نن ورځې لوست موضوع مو ده الکولونه. زموږ موخې دا دي چې تاسو ګران زده کوونکي د دې لوست تر پای پورې الکولونه او ډولونه یې وپېژنئ او همدارنګه له الکولونو څخه په ورځني ژوند کې یا د ژوند په چارو کې سالمه او پر ځای ګټه واخلئ. پاڼه 30 ده او لوست مو 26 لوست ده. زه صفت الله شاکر په دې لوست کې هم ستاسو ملتیا کوم. ګرانو زده کوونکو، راځو الکولونه تاسو ته تشریح کوم. الکولونه چې د هایدروکاربنونو اکسیجن لرونکي مشتقات دي. د هایدروکاربنونو اکسیجن لرونکي مشتقات دي. ځکه د هایدروکاربنونو اکسیجن لرونکي مشتقات دي چې عمومي فرمول R = OH ده. یعنی R د الکایل ګروپ، O اکسیجن اتم او H هم د هایدروجن اتم څخه نمایندګي کوي. نو R = OH د الکولو اکسیجن د هایدروکاربنونو اکسیجن لرونکي مشتقات بلل کیږي. څرنګه چې که موږ تاسو د هایدروکاربنونو یو هایدروجن اتم په OH ګروپ باندې تعویض شي یا ځای ورسره تبدیل کړي، نو الکول لاسته راځي. که یو ګروپ وي او که 2، 3 او یا څو ګروپونه ورسره تعویض شي. لکه موږ تاسې لرو CH4 CH3H، دا هم میتان ده. میتان که چیرته د میتان څخه دغه یو اتم هایدروجن کم شي، په عوض یې یو د OH ګروپ ورسره یو ځای شي، هایدروجن ورڅخه کم شي، نو د دې څخه CH3 په خپل حالت پاتې کیږي. دغه یو هایدروجن د الکانونو د میتان د مرکب په OH بدل شو، نو د دې مرکب نوم ده میتانول. میتانول. نو دا یو الکول لاسته راغلل.
میتانول د الکولو تر ټولو لومړنی مرکب بلل کیږي. ګرانو زده کوونکو، په همدې ډول که چیرته موږ تاسو د ایتان څخه هم ایتانول لاسته راوړلی شو، یعنې ایتان مرکب ولیکو CH3 CH2H. که چیرته دغه یو اتم هایدروجن د OH له ګروپ سره عوض شي یا ځای ورسره تبدیل کړي، یعنی یو OH ګروپ د ایتان د مرکب سره یو ځای کیږي او یو هایدروجن اتم ورڅخه جدا کیږي، نو په پایله کې د ایتانول مرکب لاسته راځي CH3 CH2OH چې د دې مرکب نوم دی ایتانول. نو موږ ویلی شو چې که چیرته د هایدروکاربنونو یو اتم هایدروجن او یا څو اتمه هایدروجن د OH په ګروپ باندې بدل شي، نو د هغه اړوند الکول لاسته راځي. د میتان یو هایدروجن چې په OH ګروپ باندې بدل شو، میتانول الکول لاسته راغلل، او د ایتان یو هایدروجن چې په OH ګروپ بدل شو، هایدروجن ورڅخه کم شو، نو ایتانول مرکب ورڅخه لاسته راغی. همدارنګه ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو راځو د الکولو نومښودنې ته. څرنګه چې په مخکینیو لوستونو کې موږ تاسو لوستي وو چې عضوي مرکبونه په دریو طریقو سره نومولی شو، چې یو یې د ایپاک طریقه وه، یو یې معمولي طریقه وه، او یو یې هم اشتقاقي طریقه وه. نو په معمولي طریقه کې موږ تاسې د الکولو نوم په دې ډول اخلو چې لومړی د الکایل د ګروپ نوم اخلو، ورپسې د الکول کلمه ذکر کوو، او په ایپاک طریقه کې د مربوطه هایدروکاربن یا د مربوطه الکان وروستی ای توری په OL توري بدلوو. ګرانو زده کوونکو، د میتان د مرکب وروستی ای توری په OL توري بدل کړی ده، نو د میتان نوم په میتانول بدل شو، چې دا د ایپاک د طریقې نوم دی. او همدارنګه په معمولي طریقه کې د نوموړي مرکب نوم په دې ډول دی چې موږ تاسو لومړی د الکایل د ګروپ نوم اخلو. د الکایل د ګروپ نوم دی میتایل، او ورپسې د الکول کلمه ذکر کوو، الکوهول. نو میتایل الکوهول یې معمولي نوم دی د دغه مرکب، او میتانول یې د ایپاک د طریقې نوم دی. په همدې ډول کې چیرته موږ تاسو متوجه اوسیږو د لاندیني مرکب نوم په ایپاک طریقه کې او همدارنګه په معمولي طریقه کې. معمولي طریقه کې تاسو ته لیکم، څرنګه چې په ایپاک طریقه کې د مربوطه الکان نوم ایتان دی، وروستی ای توری په OL بدلوو، نو د مربوطه الکان نوم یې مربوطه الکول نوم یې میتانول کیږي. او همدارنګه په معمولي طریقه کې لومړی د دغه الکایل د ګروپ نوم اخلو چې CH3 CH2 ته ایتایل ویل کیږي، ایتایل. او ورپسې د الکهول کلمه ذکر کوو، الکوهول. نو د دې مرکب د ایپاک د طریقې نوم شو ایتانول، او د معمولي طریقې نوم یې ایتایل الکول ده. په همدې ډول د ټولو الکولو نومونه په همدې طریقه د ایپاک او معمولي ذکر کیدلی شي. او د نن ورځې په لوست کې موږ تاسې راځو د الکولو لومړنی مرکب یا میتانول یا میتایل الکول په تشریحي ډول سره لولو.
ښه ګرانو زده کوونکو میتانول یا میتایل الکول چې موږ تاسې ولوستل د الکولو تر ټولو لومړنی مرکب دی. میتانول یعنی میتایل الکول. ګرانو زده کوونکو تاسو د میتانول یا میتایل الکول نوم اورېدلی دی؟ آفرین، ډېر چې د میتانول یا میتایل الکول نوم مو اورېدلی دی. میتانول یا میتایل الکول یو بېرنګه زهري ماده ده، رنګ نه لري، بېرنګه ده او زهري خاصیت لري. همدارنګه د میتانولو کثافت 0.9 ګرام پر سانتی متر مکعب دی. او په همدې ډول ګرانو زده کوونکو میتانول په 65 درجې سانتیګریډ تودوخه کې په ایشېدو راځي. 65 درجې سانتیګریډ تودوخه کې ګرانو زده کوونکو میتانول په ایشېدو راځي یا د جوش ټکی ده. ګرانو زده کوونکو میتانول په پخوا وختونو کې د ارچې د لرګي له تدریجي تقطیر څخه یې لاسته راوړل چې میتانولو ته به یې د ارچې د لرګي الکول هم ویل کېدل. همدارنګه په 1932 میلادي کال کې ګرانو زده کوونکو په آلمان یا جرمني هیواد کې د میتانولو د لاسته راوړلو لپاره له کاربن ډای مونوکساید او هایدروجن څخه ګټه واخیسته چې کاربن مونوکساید او هایدروجن یې د ایتانولو باندې اخته نشي، یعنی ایتانولو ته موږ تاسې شراب وایو. نو شراب چې دي د اسلام په مبارک دین کې حرام دي، له همدې له امله ورسره میتانول ګډوي تر څو د څښلو مخنیوی وشي. او میتانول د یخ ضد مادې په توګه هم کارول کیږي، یعنی د میتانولو د محلول د انجماد نقطه ډیره ښکته ده، نو د انتیفریز یا یخ ضد مادې په توګه هم کارول کیږي. ښه ګرانو زده کوونکو راځو د نن ورځې لوست تاسو ته بیا یو ځل په خلاص او لنډ ډول بیانوم. نن ورځ لوست کې موږ تاسې الکولونه ولوستل. ګرانو زده کوونکو الکولونه مو وپېژندل؟ آفرین، ډېر ښه ګرانو زده کوونکو. الکولونه د هایدروکاربنونو هغه اکسیجن لرونکي مشتقات دي چې د مربوطه هایدروکاربن یو یا څو اتمه هایدروجن په OH ګروپ باندې بدل شوی وي. ګرانو زده کوونکو د الکول عمومي فورمول څه شی ده؟ آفرین ګرانو زده کوونکو، د الکول عمومي فورمول R رابطه OH دی. وروسته له دې موږ تاسو وویل چې الکول په څه ډول لاسته راځي؟ ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، که چېرته د الکان یو هایدروجن اتوم په OH اتوم بدل شي نو د الکولو مرکبات ورڅخه لاسته راځي. او بیا مو د الکولو نوم ایښودنه زده کړه. د الکولو نوم ایښودنه مو په 2 طریقو ولوسته چې یو یې معمولي طریقه وه او یو یې د ایپاک په طریقه کې. په معمولي طریقه کې موږ تاسو ولوستل چې لومړی د الکایل نوم لیکو، مثلا د دې مرکب نوم میتایل الکول، او په ایپاک طریقه کې مو ولوستل چې لومړی موږ تاسې د دغه مرکب د مربوطه الکان نوم لیکو، په آخر کې د OL کلمه ذکر یا وروستی ای توری په OL بدلو. میتان و CH4 میتانول شو، میتانول. ښه ګرانو زده کوونکو وروسته موږ تاسې میتانول یا میتایل الکول په تشریحي ډول ولوستل چې میتانول یا میتایل الکول یو ښه محلل ده، په 65 درجې سانتیګریډ تودوخه کې په ایشېدو راځي، کثافت یې 0.9 ګرام په سانتي متر مکعب دی. او همدارنګه میتانول پخوا وختونو کې د لرګي د ارچې د لرګي له تدریجي تقطیر څخه لاسته راتلو چې د ارچې د لرګي د الکولو په نوم هم یادېدل. وروسته په 1932 میلادي کال کې د آلمان په هېواد کې
په دې طریقه لاسته راوړل شول چې کاربن مونوکساید یې د هایدروجن سره یو ځای کړه، د زنک اکساید او کرومیم اکساید په موجودیت کې 400 درجې سانتیګریډ تودوخه یې ورته ورکړه. له هغې څخه یې میتانول یا میتایل الکوهول لاسته راوړل او زهري ماده ده، ځکه چې ته کم مقدار باندې وچکل شي نو د ړندوالي سبب کیږي، او که تر 25 ګرام پورې وچکل شي نو د مرګ سبب کیږي. ښه ګرانو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده دا ده چې تاسو به د یو کاربن لرونکي نه تر 9 کاربن لرونکي الکولو نومونه په خپلو کتابچو کې په ایپک طریقه او په معمولي طریقه په دواړو طریقو سره ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د نن ورځې لوست مو هم په پوره غور سره زده شوی وي. تر بیا چې زه صفت الله شاکر ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو پر لوی بخښونکي الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.